د کندوز ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو د دې ولایت له خیریه موسساتو سره په ګډه ناسته کې د یتیمو ماشومانو لپاره چې په یتیمخانو کې اوسیږي د عاجلې مرستې رسونې د زمینې برابرولو په هکله خبرې وکړې. د نوموړي ریاست د مسؤلینو په وینا دوی هوډ لري چې د هر څومره ژر به مرستې د همکارو موسساتو په همغږۍ دغو یتیمانو ته ورسوي. د کندوز ولایت د اوروژنې مدیریت د لرګیو یو سرای کې د اورلګدنې مخنیوی کړی او د زیات مالی تاوان مخه یې نیولې ده. په همدې مهال د کورنیو چارو وزارت د اوروژنې عمومي ریاست د کندوز ولایت د اوروژنې مدیریت کارکوونکو ته د 70 اوروژنو د فعالیتونو په پار ستایلیکونه ورکړل. د کندوز ولایت د ملکي هوایي میدان د واورې د ورېدو له امله د پروازونو پر مخ بند و چې تېره ورځ د کندوز ملکي هوایي میدان امریت د WFP په همکارۍ د پاککاري چارې بشپړې او پروازونو ته چمتو شو. په کندوز ولایت کې 100 تنو بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د UNDP دفتر او د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست په ګډه همکارۍ 100 تنو بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې وویشل شول. په دې مرسته کې 15 کیلوګرامه د غنمو اصلاح شوي تخمونه، 50 کیلوګرامه سپین سرې او 25 کیلوګرامه تور سرې شامل وو. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې ورته مرستې د دې ولایت په یو شمېر بزګرانو ویشل شوې وې.